کلی نه چا ټلیفون وکړو ښه. چې رور هغه پلار دې څنګه دی دا ورته نور خو ټیک ټاک دی خو دوستي چارش ته ولګولو وروره داسې چلو چې زموږ د کلي نه یو سړی راغلی و کابل ته تللی و او د کابل نه بیا لاړو چین ته نو په چین کې ټکسیوانو ټکسي چلولو نو چین کې خو دا خلک ټول یو شان دي چینیان ټول یو شان دي په ټکسي کې یو سورلی وړې وه نو دا سورلی چې کوم ځای کې کوزه کړې وه بیا لس قدمه مخکې لاړو یو بل چیني وله اشاره ورکړه چې ودرېږه چې ودرېږه دا چې ورته څنګه ولاړ دی چې ورته کتلي وه ته ضروره مړه ته خو ما اوس کوز کې هغلته یعنې ټول یو شکل کې دي ډېره مننه نو زمونږ په دې محفل کې دغه ټوکو ته هم ضرورت دی د مشر او د کشر فرق د هغې نه کېږي او صاحب یو بله خبره وه داسې چل زموږ په اطرافو کې یو سړی و که نه نو ورته یې ګوره داسې چل دی دا خبره د موسم باره کې خوشحالۍ یو سړی مطلب چې لاړو ورته وویل چې لاړ شه کابل ته کابل نه بیا خلک ځي امریکې ته دا چې اطرافو نه راغلی و صاحبه نو کابل ته راغلی و کابل د اطرافو نه کابل کې یو ټکسي والا ته ویل چې وروره زه داسې خبر شوی یم چې خلک دلته نه کابل ته ځي او د کابل نه بیا امریکې ته ځي ټکسي والا ته وایي چې ما امریکې له بوځم ټکسي والا چې ورته کتلي ډېر ساده سړی و نو هغه ورته یې کښېنه صاحبه په ټول کابل کې ګرځولی و بیرته یې راوسو د کوټي سنګي پل لاندې کوز کړو ورته یې کوشه وروره امریکا راورسېده دا سړی چې راکوز شوی لاندې باندې ګوري وایي یا الله ستا د نظارو نه قربان شم په امریکا کې دې کوټي سنګي جوړ کړی صاحب داسې چلو چې اطرافو نه یو سړی راغلی و په شفاخانه کې داخل کړو مریضو صاحب چې شفاخانې له راوړو فوراً یې سیرم ورته چالان کړو دستي په دستي او چې صاحب چې سیرم ورته چالان کړو نو کلي نه چا ټلیفون وکړو چې رور هغه پلار دې څنګه دی دا ورته نور خو ټیک ټاک دی خو دوستي چارش ته ولګولو